د 2014 کال د مې پر 3 له تاسو سره څه وشو؟ ډیره مننه ملیحه چې تاسو ماته د خپل کیسې د بیانولو موقع راکړه چې زه اوس هم د انصاف لپاره کوششونه کوم. د مې په 3 خپل وړه خور له سکول نه د راوستو لپاره د خپل گاډي په لور روانه وم. په دې کې یو چا ماته دیکه راکړه او مسلسل یې را باندې د چړو گزارونه وکړل. هغه په منس کې نو درېدو او دیروي شوار یې په چړې وهلم. زما وړې خور د مرستې لپاره چغې وهلې. دا د قتل یوه هڅه وه. And this man came running from behind and he started stabbing me. It was basically an attempt to murder. تاسو حمله کوونکې له اول نه پیژندو که څنګه؟ او هغه ما پیژندلو. هغه زما په کلاس کې وو. ما یو کال هغه سره خبرې نه وې کړې. دغه وخت په آرام تیر شو خو نه پوهېږم چې ولې یې پر ما د امتحان نه 3 ورځې مخکې حمله وکړه او زما د بجلو هڅه یې وکړه. د خپلې خور مخې ته چې در باندې حمله کېده نو څنګه مو احساسول؟ تاسو سوچ نشئ کولی او زه یې بیانولی هم نشم چې زما خور د کوم ذهني اذیت نه تېره شوه او څومره وېرېدلې وه. دا د هغې لپاره ډېره غټه خبره وه. موږ اوس هم کوشش کوو چې له هغې یې راوباسو. که دا راته ووایې چې د برید کوونکي خلاف کافي ثبوت شته، که چېرې شته نو په انصاف ترلاسه کولو کې د ځنډ وجه څه ده؟ او د هغه خلاف کافي ثبوتونه دي. دا یو ښکاره کیس دی. برید کوونکي چې د کومې چړې او موټر سایکل استعمال کړی وو هغه برآمد شوي دي. د دغو ثبوتونو په اساس پولیسو برید کوونکی مجرم ګرځولی دی، خو مسله د عدلیې له طرفه ده. زه ټوله عدلیه نه یادوم خو ځینې وکیلان چې د هغه ملاتړي دي. تاسو د پاکستان له چیف جسټس سره رابطه کړې ده؟ په رسنیو کې په بیا په دې اړه ریپورټونه راغلي وو او په دې لړ کې چیف جسټس زما سره رابطه هم وکړه. زه انصاف ته هیله منه یم. دې پیښې ستاسو په تعلیم او ټولنیز ژوند څه اثر کړی دی؟ دا زما لپاره ډیره ګرانه وه چې د خپل مور پلار بغیر بهر لاړه شم. د 3 میاشتو لپاره زه له هغوی سره وم او په مستقل ډول ویرېدم. د دې پیښې له وجې ما خپل امتحان هم ورنکړل شو. اوس په روان کال ورکوم. په پاکستان کې د ښځو خلاف داسې قسمه پیښو ته څرنګه ګورئ؟ آیا تاسو ځان محفوظه احساسوئ او ټولنه مو ملاتړ کوي؟ داسې پیښې یوازې په پاکستان کې نه بلکې په ټوله نړۍ کې کیږي. دا د سړو پلوه ټولنه ده او باید په دې سوچ کې بدلون راشي. زه خپل هیواد نه ګرموم. زما د ملک سړي او ښځې زما لپاره اواز پورته کوي او په انصاف ترلاسه کولو کې به زما مرسته ضرور کوي.